انسپکټر صاحب چې هوایي ډزو کې خلک او الزام ولګي زما په زوی حیدر خان اخر دې نورو خلکو سره مسلې دي هم غم خادي کوي او بیا دا خو کلی دی دا ټس ټوس خو پکې کېږي که نه خو ټیک ده خان خو د نننۍ ډلې خو چې د حیدر خان سړو کولې نو حیدر خان ورسره ما د حیدر خان نه تپوس کړی هغه ما ته قسم وخوړو چې ما ډز نه دی کړی هغه اخبار والا په خپله ولاړو چې د حیدر خان سړو ډزې کولې دا اخبار والا یوازې زموږ په کلي کې زغلي رازغلي دا خوشه نور لږ کلي دي هلته ولې نه ځي هغوی چې کوم تنظیم جوړ کړی دی نو هغه د یو کلي دپاره نه بلکې د دې ټولې تپې دپاره دی د دې هوایي ډزو رپورټ هم د تنظیم د طرفه دی او تاسو مخې سره راغلی زما زوی پسې لاکر خان صاحب تاسو د کلي مشران یو خبرې به ډېر نه اوږدو په لنډه به ختمه کړو حیدر خان کاول هر څه کول هغه وشو اوس به لږ پوهېږئ چې د دې بندیز نه پس د نورې هوایي ډزې نه کوي بس ښه ده حیدر خان ته زه پرېږدم خو بس خبره ختمه ده زه به اجازت وغواړم تاسې کې سړیا پلیز کښېنئ هلک مې چاو پسې لېږلی دی کښېنئ پلیز کښېنئ هلکه غلام نبي توشه وګوره هغه چای ولې تاسو پورې رانه که نه نرګس لورې ګوره څوک راغلي دي راځه که نه خنجي بهر ولې ولاړې السلام علیکم حیدر خان وعلیکم السلام تا ته زما نامه یاده خانجي زموږ یاداشت دومره کمزورې نه خانجي ته کښېنه زه د لږ شربت راوړم نه دي خانجي ستاسو دغه شپې مجلس ډېر مزیدار دوا ډېر خوښ شو ډېره مننه خانجي خاص کر هغه یو غزل خو زما ډېر زیات خوښ شو کوم غزل ستا د کلي خلک په ما خلک خیر دی که زما سره یې نه لګي هم دا غزل زه یو ځل بیا اورېدل غواړم که رښتیا را باندې وی که نه نو دا غزل زما هم دی نو بیا خو به زه دوه ځله اورم یو ځل د ځان لپاره او بل ځل ستا لپاره ضرور ضرور شهزاده حیدر خان راغلی دی استادان بهر کښېنه چې تیار شي هغه شپه ستاسو د باجمار هم ډېر کمال کړم ډېره ښه باجه غږه خو چې په چوت کې خو اوس راته څه بېشوته غوندې ښکاري د شاملاتو انتقال له خیره وشو مبارک شي رښتیا ادم خان څه شو خاص تللی دی د ټیکې کار یې شروع کېدونکی دی چې راشي نو ورته وایه چې د ټیکې کار خپلو سړو ته پرېږده او ما ته ځان وزګار کړه تا ته د شوګر مل منظوري علم که خیري سبا بله ورځ والا د شاملاتو ځمکه اړو دا دومره کارونه زه په یوازې تن خو نشم کولی که نه ادم خان به هم را سره چې ادم خان بیا به راشي نو زه به یې ساتم خو دا هر څه ته د چا دپاره کوې کمتر خانه د ځان دپاره نور د چا دپاره خو ټیک ده خو موږ ته اوس د دومره لوی مصیبت ضرورت څه دی ګوره تا ته ما اول هم ویلي دي چې د خپل پروردګار نه دومره زر مایوسه کېږه ما ارمان خو راله راسي که نه په دې دومره مال حال کې شبه وړه شرط خوشحالي زما په نصیب کې نشته اوهو تا ته خو چې بني ادمه نو څه خبره نه کوي بس خو به راځي بندوم نه راځي دا تپوس ته امانت مخکې هم کړی ګورې یاد لره چې داسې قسمه غلطي هېڅکله ونه کړي اخبار والا ته زه څه نشم ویلی د کلي اتڼاګان ته زه څه نشم ویلی خیر زموږ د خانې فایده څه خانې په مال حال نه د خلکو په زړونو کېږي او زړونه هله خپلېږي
چل ول ورسره کې سو مشر تر سپتا خان د خدای وبخه هغه تا نه زیات سر تیز و د هغه دا منم چې هر څه به یې کول خو ځان به یې شاته ساتل ستا خبره مې خوښه شوه حاجي بس همدغه مې درته وې اوس ورځه لالا که زما منې نو ورله واده وکړه واده نه پس به سم دم شي نو ګوره بیا که چېرته جینۍ نو جینۍ په خپله کتلې ده څوک ده دا یې راته نه دي ویلې په خپله یې کتلې ده زه چې حال درته ووایم بیا ما پرې خبر کړه ښه لالا دا خبره مې خوښه نه شوه کومه خبره چې تڼېدار د لښکرخان وژې ته لاړو نو درخان یې ګرفتارول ولې نه دا ټیک ده چې زموږ د اړخ رپورټ درج و خو زما په خیال هغه ټیک کار کړی و یا خو د لښکرخان نه دبا شوی دی یا دا دواړه اندېښنې غلط دي اشنا او خو له چاته پاتې راځي او نه خوراکي دی نو بیا یې درخان معاف ولې کو معاف کړی نه دی وارننګ یې ورکړی دی که حیدرخان بیا داسې وکړو نو د قانون نه وبچ نه شي رازیا کینا الله اکبر سدوی وایا خبره کوه زبا تر کومه دلته ایسارم بابا جی څه تکلیف درته شته څه دلته ستاسو په موجودګۍ کې ما ته هیڅ تکلیف نشي کېدی بابا جی خو بیا هم زه غواړم چې خپل دشمن ته ځان زر تر زره ورسوم ستا دشمن کامدار خان دی او کامدار خان زه د لښکر خان په وجه پېژنم هغه لښکر خان چې زموږ مهربانم دی خو بیا ما دا سوچ نه کړی چې تا سره مې دوستي ولې وکړه زه په دې خبره پوه یم بابا جي چېرې زم ستا په شان دی ډېر بې وسه او مجبوره دی زیارت ته راغلی وم همدغه وجه ده چې ما ته ستا په وجود کې خپل عکس ښکاري د کم کرمې چې ما ته انتظار و هغه اوس راغلی دی ته بس دومره صبر وکړه چې هغه بیا راشي او ما ته زما د دشمن نامه وښایي بس ناظر له لاړم کشر خان خو کار ونه شو نظر نه و او که حساب یې درته کوم ناظرو خان جي خو حساب یې رانه کو که ورته ونه وایي چې زه کشر خان رالیږلی یم ومې ورته خان خو بیا یې مې انکار وکړو راته ښکاري چې دا ناظر را باندې ځان ته نوکرونه وباسي ته داسې وکړه چې بیا لاړ شه چې بیا لاړ شه او ناظر ما رسېده دلته راوله زه ګورم چې دی ما حساب څنګه راکوي ورشه بیا د ورته حاجت نشته کشر خان ناظر نه مې حساب راوړو جانې ته خو انکار کړو او خو بیا خو خبر چې څه سوچ یې وکړو حساب یې راکړ پوه شو که نه چې کشر خان به راپسې اوس په خپله راځي نو حساب دی څومره پوره 15,000 دي کشر خان بیا خو به نرګس د کور چکر ولی شو ولې نه خان جي
خو نو بیا ځان تیار کړئ ماښام له به ورځو تاسو زما خبره خو وره که نه پیره ستا مونږ ډېرې خبرې واورلې باچا نور دې هېڅ خبره نه منو بس دا خو دلته موږ سم کېد کړي وو څومره موده وشوه مونږ د دې ځای نه روبارو ته یو او د لنګر په خوراک کې راته د خولې خوند بل خراب کړو نه نو زه دا نه یم چې دې ځای نه موږ نه ځو ما خو ګوره پرون هم باباجي ته خاص کړو چې موږ دلته نور نه څارېږو خو دا د باباجي ښایست دی چې موږ دلته څو ورځې اجازه درنه اخلو همدغسې ولاړ شو بس سبزدي څنګه دې خوښه ده سبا پورې به ورته ګورو نو ځه خوښه به ده هاي 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 ډېرې ښې سندرې وې نرګس ډېر خوند یې وکړو ډېره مننه خانجي ستا د سندرو کیسټ میسټ خو به وي که نه نه خانجي ما د خپلو سندرو کیسټ نه دی جوړ کړی خو ستا سندرې به زه ضرور ریکارډ کوم چې ته راسره نه یې نو په ګاډي کې خو به اورم که نه هلک مې ټیکوله لېږلې دی خانجي ډوډۍ به نن موږ سره خورې نه ډوډۍ نه خورم په ګاډي کې راته هلکان ناست دي نو هغې دوی ته به ګاډي راولېږو که نه خانجي بیا به شي که د موډ هر وخت خراب او که نه چې ما ووینو نو موډ یې خراب شي د دې عادت هم دغه شان دی ولې خفه یې شهزاده ولید خان فکر وکړئ ستا سره د څه فکر دی خپل خدای پاک ته فکر وکړئ خان هغه څنګه دنیا زمانې ټول یو شان پیدا کړي نصیبونه جدا جدا ورکړي ښه ده ما ته اجازت دی خدای به من خانجي په مخه دې ښه خانجي ولې خان زما خبرو خوند در نه کړه ستا په خبرو کې نه پوهېږم شهزاده خدای خبر چې دی څه ویل غواړي سلام علیکم وعلیکم السلام کلي تلو سره مې یو عجیبه کار وکړو هغه څه د خپلو هغه دشمنانو حجرې ته لاړم هغه ټول نظام ته راته غاړه ویستل او دشمنۍ به دوستۍ بدله کړه دا د څوک لوی کرم یا ما تا ته ویلي که نه چې ما د خپل کتاب نه د بدۍ پړوش لوله خدای خبر چې ته څنګه بنیاده نه کرم یا اوس زه تا ته هم خاص کوم سنوبره تا دشمنۍ پرېږده ستا دشمن ستا د کرمي او زما هر څه چې ما ته به خپل دشمن پولیس خپل کار نه کوي نه لاندې زما مېلمانه پراته دي هغې له ور نه شي څوک دي وار وکړه زه ورځم نو بیا راځم لریا حکم باباجي دا د زیارت اجره ده او دلته بې د اجازت نه هېڅوک نشي راتلی حق دی باباجي نو بیا دا خلک څه کوي مونږ په راځه لټو باباجي هغه یو خطرناک مخلوق دی دا د باباجي ډیره ده دې پاکې ډیرې ته پاک خلک راځي ښه ده موږ ځو خو که څوک مخوران دلته راغلل نو تانې ته به اطلاع ضرور رالېږئ زه چې پولیس لاړو دوی څه راغلي ما دلته یو مخلوله په نام ورکړې ده خورله دوه کسان نور هم ورسره دي ډېر خطرناک مخوران دي ته په مخوران څه کې ما وی چې ته راله دشمن نښه پته راکړې نو په دوی به زه بدل واخلم کومه خبره چې یو ځل ختمه شوې سلوبره ته
تا بیا بیا ولې چیړې زما خیال دی زه تا داسې نشم پوهولی د بدن اور که مړم شي نو انګارې تر ډېرې مودې پورې داسې توکوي چې بنده په قلار نه پرېږدي زما که نه منې نو راځه چې زه تا په راضي سره میلاو کړم هغه هم لکه زما په شانتې یا تر اوسه په دې اور کې سوځي په راځې او زما مخروم مېلمه راځه راځه دا هغه ستا هغه مېلمانه څه شو زما خیال دی د پولیس ځای ته لاړل خو خیر ځي به چېرته اخر به بیا دلته راځي ځه چې ځو خبره په چل باندې د پوه هلکه غلام نبي نه پوهېږم چې زموږ دا خانان اوس داسې د یو بل نه راښکلي راښکلي ولې ښکاري واقعي ما هم دا سوچ کولو اول خو به دوی هره ورځ یو ځای کېدل یاره زما چې څومره خیال دی نو کله داسې چې کامدار خان نه که شاملات اغشتی که نه زموږ خان داسې مړاوې مړاوې ښکاري کامدار خان خو زمون خان ته ویلیو چې دا شاملات ته واخله زموږ خان ورته برابر چرته و یاره دا خبره به نه وي شرفدینه څه بل څه خبره به وي غلام نبي اورېدلې مې چې ستاسو خان د خپل زوی حیدر خان نه هم تنګ دی نه سنم ګولیا دا خبره نه ده حیدر خان د هغه یو زوی دی او ډېر زیات یې خوښ دی نو بیا چل څه دی مړه د کله نه چې زمونږ د خان ټبر وپات شوی دی که نه بس خفه خفه وي کمال دی ما دا سره شوګر مل دومره لویه خوشخبري واورله او تا ډېر خوشحاله مې شوې ما خو درله مبارکۍ درکړو که نه اشنا خاص یم چې دغه شاملات ته زما هم ډېر زده کېدو نو تا به ما ته ویلي و که نه چې زه اخلم یاد دې شي چې تا ته به وایې چې دا شاملات واخله نو تا ما ته څه ویلي چې برابر نه یم نو بس ما ورته ځان برابر کو اوس کوم ته غواړې نو دا شاملات به زه تاله درکړم بلکې دا شوګر میل به زه هم تاله جوړ کړم ځه نه نه کمدار خانه خوشحاله اوسئ دا هر څه کوم ستا نصیب شه تاسو په وینا زیارت نه دلته راغلم خو باباجي به رانه خفه وي بیا به څه وخت شو او رضا به یې کړو دا جلالیان خلک وي پیره خدای خبر که معاف هم کړي هلته که پراته وې نو د کامدار خان نه به دې بدل په ټول عمر کې هم نه واغستې بدل خو به اوس ضرور اخلم پیره باچا چې چېرته مخې له خو راشي که نه لارې به ورته نیسو لارې هله به راباندې پېښېږي نو بیا ځای چې د کلي لار ورته ونیسو پیره د کلي لار ورته نشي نیوې ښه ولې 15 پولیس والا در باندې نوکرۍ نوتې دي ستا څه خیال دی چې دغه پولیس والا به تا د کندهار خان کلي ته پرېږدي نو ځکه خو مې راته ویل چې په زیارت کې پراته ښه یو خفه کېږي به نه اشنا بیا راله د زیارت نه حوالات ډېر ښه دی د جیل خبرې کوه د جیل او وای 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 د کمدار خان سړو رانه تپوس کو خانجي چې ستاسو دا خان نن سبا دومره خفه ولي نو تا ورته څه ووایې هېڅ مې ورته ونه ویل خانجي خانجي دې عمر کې دومره خفګان ښه نه وي تا ته هم زه خوشحاله نه ښکارم ځکه خو را سره فکر دی که نه خانجي داسې څه
خاص خبر نشته ولا نبی چې تاسو نرګس کارم تلل راتلل پریښي دي خان جي نرګس اول به تاسو چې کله خفه شوئ نو هلته به تلئ زما که منئ خان جي نو یو چکر مې خبره دی پته نه ده کړې غلام نبی ډېر ښه نو زه ګاډی راوباسم خان جي راته ښکاري د خاصیت ډېره شوې دی ها ته ورشه وباسه ګاډی ډېره ښه ده خان جي شهزاده نرګس نرګس السلام علیکم خان جی شکر دی چې چېرته په کور کې ولیدې فاصل کې مې مور شهزاده سره بازار نه تللی ده یوه وړه شان تحفه مې دله راوړې ده که یې قبوله کړې تاسو تحفه خو په سر سترګو قبلوم خان جی لاس ترې دې خوا تاسو مبارک شه خان جی زه خو دلته ځم راځم خو ته دلته ولې راغلې تا خبره کړه چې زه تاسو ته وکړم نو بیا دا نه خو زما تا ته منوه بچي په دې کې ته ترې څه خبره ده چې زموږ ستاسو ځای زما زما سوی په داسې ما یو دا سوچ نه و کړی ما ته هم نن پته ولګېده دا چې تاسو هم دلته زه دلته ولې راځم دا ته څه پته ده چې ته دلته په خپله خوښه راغلې که چا راوستی په بر کلي کې مې د نرګس تماشا خوښه شوې وه بس د مجلس اورېدو دپاره راغلم زما په راتلو کې د نرګس هېڅ قصور نشته دا جي چې دلته په خپله خوښه راغلی او دا دی په خپله خوښه لاړم لاره کې مې داسې شو که چرې نه ولیدلې نرګس کمه مې چې نن ستا په کور کې ولیده دا د نرګس ډېره ده خان جي دلته د غلا شوکې او ډاکې نه د مینې او د محبت خبرې کېږي د هغه مینې کومې چې د پلار او زوی تر منځ د نفرت دیوالونه ودرول دا خبره هم په دې ځای پیدا خان جي ګنې نو دا دیوالونه نور هم اوچتېدی شي که ته غواړې نو دا دیوالونه راغورځېدی شي که ته دا وې چې زه د حیدر خان دلته د راتلو نه منې کړم داسې به ونه شي ولې څاروی د ګیا نه مخ نه اړوي خان جي زموږ ډېرې ته د خلکو راتلل یوه داسې نشه ده چې بنیادم ته دومره ژر ځان نشي خلاصولی تا کوشش به تا هم کړی وي څو کرته خو بیا هم دلته راتلی که نه زه خپلو غمونو راوستم دا دروغ نه ما ته مخکې هم ډېر ویلي دي نن راته پته ولګېده چې ته څومره کمزوری بنیادم زه او کمزوری خپلو غمونو نه تېښته هم کمزوری بنیادم ته بریالی او ننګیالی انسان خو زه هغه ته ویم
چې خپل دواړه غمونه په ځان وسلم او چاته هېڅ ونه ما ستا ډېر نمک خوړلی دی خانجي که زما منې نو په پیاز کې ده کور ته لاړ شه او خپل زوی هم په خپل انګړ کې پوهېږه په دې کې څه عزت دی زمکه کرښې مه راکاږه زرغون شاه دا د سپېرو خلکو کار دی مړه دا بختور ده ته زه ښکارم ستا او بیا زموږ د قسمت کرښې خو هم کږې شوي دي ګوره که چېرته میخې شوې کږې کرښې نه نیږېږي اشنا یاره سبزلي هسې زه کله کله سوچ کوم چې زموږ په پیدا کېدو به زموږ مشرانو ډېره خوشحالي کړې ته نه خو نه یم خبر خو زه چې پیدا شوم که نه په سوونو ډزې شوي په سوونو او دغه ډزې تا شمېرلې وې ها یار زرغون شاه زه خو وږی شوم همدغه حال زمان دی سم دم په زیارت کې پراته وو خوراکونه م کول په تا وې چې د زیارت نه ما نه راوستی خانه په خپله ډېر ګرم وي زه ګرم هم که ته تا به د چا پلار پړ کړي ښه نه نو ما درته ویلي چې په زیارت کې نه ایسارېږو کمال دی نه دې هلته په قلار پرېښو او نه دلته زه مړه ستا خو مازغه خراب شوي دي زما مازغه خراب شوي دي ځکه خوتې بوتې ولي ښه ملا څه دي ویل کپ سګي نه ډېری کوم دې دلته دا زما ګروال ته راځو دا په تاسو جوړ شو باسه پرېږده نه پرېږدم زه وایم لرې شتنه چې معلومه شي ورسره نن دا چا سره معلومه وایه کمخلو که دا تاسو ورسو کول نو زه هم د پولیس نه ولې را خلاصولم اخواشه پیره ته مه خواشه افضلي ما ته پته ده چې تاسو دواړه زما په وجه تنګ یې زه څه بد نصیب یم چې د ځان سره مې تاسو در په در کړی خو زه پوه شوم چې تاسو خپل تکلیف په ما نشئ ظاهرولی ځکه ټول زور په خپلو کې د یو بل نه وباسئ که دا خبره رښتیا وي که نه نو خیر دی زه به په خپله تاسو نه جدا شم چېرته روان شه لږه ښار ته ورځم څو ورځو نه تا ښار ته ډېرې زیاتې چکرې وهل نه شروع کړ ښار ته خو زه وړاندې هم تلم راتلم د ملګرو سره خو د زلمیتوب دا عمر مام تېر کړی دی درخانه خو ما خپلې سترګې پټې نه وي ساتلې زما سترګې هم غړېدلې دي داجي غړېدلې سترګې خوبونه نه ویني او ته نن سبا ډېر زیات خوبونه ویني خوبونه لیدل څه پټه خبره خو نه ده داجي ټیک ده خو بې وخته خوبونه بې فایدې د اوړي د نور او د ژمي د سپوږمۍ په شان زه ستاسو په دې خبره پوه هم شوم او پوهېږم نه شوم دومره خو پېښ شوې چې زه دا خبره تا سره د نرګس په حواله کوم خو زه په دغه نه ستاسو سره خبره کول نه غواړم شرمېږې ځکه خو زما نه مه شرمېږه صفا خبره وکړه ستاسو نه په خپل ځان نه شرمېږم زما دوستان که خبر شو چې تاسو ملته ځای راځئ څومره تپوسونه به رانه کوي او ما سره هېڅ جواب نه خو ما سره جواب شته هغه څه د زړه پټ غمونه چې سیوا شي
سروټ کته جوړ شي او په سروټ کې چې هوا ولګي نو په انګار کې بدل شي دغه شان یو اور زما په زړه کې بلیږي حیدرخانه مرکز کره به زه کتلم چې د هغې اواز به لکه د باران زما په زړه راورېده او باران خو د خدای رحمت وي چې ولګي نو شاړې ځمکې د شینکي څادرونه واغوندي او خوا سپرلی شي خو د مور پلار سپرلی د هغې اولاد وي داجي زه اوس ځوان شوی یم او د ځوان زوی پلار نرګس په کور کې ښه نه ښکاري همدا دی وی که نه حاجي دا فیصله ما هم په هغه ورځ کړې وه بچې د کوم ورځ چې موږ دواړه پلار او زوی د نرګس په کور کې سره مخامخ شو بس دې سړیا تا خو ماله مازغوق وکړل هلکه سنابګله دا سر وخت خان ته لګیا هله کرمي خبره مې ورته کوله توریا دا کرمې دې څوک توریا چې دا سنابګلې دومره صفتونه کوي هسې کرامې د ستاینې وړ دی خان ډېر ننګیالی او توریالی بني ادم دی بدماشي یې پرېښې ده او خلک یې اوس هم د لاندې نه وېرېږي دې د چا د کورنی دی یو کونډه مور یې وه خان وختي مړه ده هسې د لرې خپل خپلوان یې ډېر دي خو کرامې چاله نه ځي ټوله ورځ د ملک صاحب په حجره کې ځان له پروت وي خلک وایي چې زلمیانو ډېر روانو او اوس د هران بني ادم نه خوا صاحب خلک یېرېږي خان که د پرازي دپاره کرامې موږ د ځان سره وساتو نو پرازې په کرمي وجنې څه نه خان کرامې چې ټوپک په لاس موږ سره وي نو پرازې به هېڅکله موږ له نږدې رانه شي تورې ټیک وي خان ها خو ټیک ده خو مونږ کرامې دې ته راغواړو هسې خو تاسو ورسره ووینئ که نه خان ښه ده فی الحال خو لښکرخان له ورځو بیا به څه وخت راغواړو ډېره ښه ده خان زما فیصله په ښه ده غلام نبي چې زه به اوس د نرګس کره نه ځم خو یوه خبره ده هس خانجي نرګس پسې وایي چې همداسې پرېښودم خو به اوس د خدای شکرونه وباسي خانجي څنګه میدان به ورته صفا شي د حیدرخان دپاره نو بیا بس حیدرخان پویول پکار دی خانجي او دا کار به ته کې زه ته کوشش خو وکړه که نه خو ما ته به څه پته لګي خانجي چې حیدرخان نرګس که راځي او که نه د حیدرخان هغه سړو څه نومونه دي ګل اکبر او جانې په دغه دواړو کې 11 لالچ ورکړه خوره چې حال درته ویو که نه دواړه بېکاره دي خانجي نو بیا موږ به څنګه خبرېږو یو بني ادم بلم شته خانجي څوک شهزاده هغه عاشق دړی